څنګه یې ها نو بس د خیره سره روان سو مخ او هغه چې دی دا غټ جامع دا دی ته وګورئ لمونځ مو نه و کړی ماپښین لمونځ مې وکړی بس خدای پاک دې قبول کړي عینو مینې له دروازې څخه رالو نو په باغ کې چې ده اوس د کابل کندهار هغه څو دانې راوشکوه ډېر مه راشکوه دا یو دانه کوچنی انار دی وینې کورونه دي کابل دا نه راشکه د کور چوکیداري کوي داسې څه ناولده ماډل دی دا دې ماشاءالله موږ بیا راورسېدو د خیر سره د انارو باغ ته کالي در مرداري ډاکټر صاحب د میلې څخه بېرته ښه به خیر سره راوګرځېدو اولې فوارې ته رارسېدلي یو او داسې ګری سو وینې تقریبا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي وخت دی تقریبا او بالا 2 بجې د ماپښین نو راوتلي یو د خیره سره غوښتل مو چې یو ځل بیا ولاړ شو د انارو میلې ته او هغه هم خاص الخاص د ډاکټر صاحب دپاره ډاکټر صاحب څنګه په خیر یې خوند به وکړي خیر وایسته او نو ستا سره مې واده کړې وه د انار د میلې د انګور خو خلاص شول انګور دې نه وه خوړه نو دا میله مو ونه کړه نور خو بازار خو ډېر وخوړل نو دا ولاګ سپیشل تا ته ډالۍ دي بس خیر وایسته نو زه د خیره سره د ډاکټر صاحب دی ځای چې دی کور نو هغه تاسو لیدلی دی زما په ویډیوګانو کې چې په کونړ کې دی او د دې خواته بیا انار نسته او په کندهار کې بیا انار زیات دي نو د ډاکټر صاحب په بهانه به موږ هم ولاړ شو د خیره سره د انارو یو میله به وکړو او تاسو ته به ولاګ جوړ کړو تاسو به د ولاګه خوند واخلئ او موږ به د انارو د خوړلو څخه نو بس د خیره سره روان سو مخ د انارو د میلې د ولاګ پر طرف او اوس پیله نوم یو کندهار ښار عینو مینه د باغ په ساحه کې او دا سړک چې دی مخامخ تللی دی د عینو مینې غټې دروازې ته نو د هغه طرفه څخه وځو ځو د کابل پر طرف نو د کابل طرف ته چې ځې د نساجي ته نږدې دلته یو ځای د انارو باغ دی د خیر نو باغ خو نو نه دی داسې شخصي ځای دی زموږ د ملګرو دی نو بس کور یې ودان موږ ته کله ناکله میله راکوي او هغه چې دی دا غټ جامع منارې ښکارېږي په عینو مینه کې چې غټه جامه ده د هغې ویډیوګانې هم زما په چینل باندې شته 2-3 نو کوم چیرې غوښتله چې دننه یې ووینئ نو بیا هلته ورسئ لیدنه ځینې وکړئ دا دی دا د عینو مینې له دروازې څخه په وتو د کابل کندهار عمومي سړک دی یو چرګانو دکان ته رالو نو په باغ کې چې ده یو دانه سپی ده نو هغه د چرګ پښې غواړي د دغه چرګانو پښې خوري وینې نو هغه اوس ورته راخورو دا نو بس د کابل کندهار عمومي لین دی یا عمومي سړک دی نو موږ د خیر سره روان یو د کابل پر طرف یعنې د زابل ولایت طرف ته روان ګڼه ګوڼه دا د کابل کندهار پر عمومي سړک باندې داسې ته به در معلومېږي او زه مونې که موټر ته بیخي ورفارغه سوی یم چې پرې یې ننځمه دغې خواته مو ورسره راوړه که ورسره راوړې په خپل لاسو سره واوړه ځه موټر چیرې کاټېږي هغه ځای ډېر لرې دی چې ته کاټېږي بل ځای کاټېږي
خلکو کورونه دي دا دی غټ موټر ولاړه یا کابل دا ماشومان ویني یا یو پر بل یې داسې لاسونه سره اړولي دي څنګه یې چیرې تللي واست شان مو رانیول درځئ ورسئ شابوش کور ته ولاړ سئ چې رالو دلته یو ځای دغه باغ دغه پرتې دي کیلۍ هغه راخو نو دا ساحه ماته نه رامعلومېږي چې دا کومه ساحه ده دا خو دغه جازیز دا ساحې به یې شاوخوا جعرب دی که جازیز دی دا د وینې یو کوچنی کونګری دی که سپی دی یا غوږونه یې شک نیولي دا دی یا دلته پروت دی د کور چوکیداري کوي داسې څه ناولده ماډل دی وینې داسې غټې سترګې یې هم دي درځه شینه یې نیسي دا دې د دې دغه اماده سوه ډوډۍ څونه وږې ده خوارکۍ نو دا دې ماشاءالله موږ بیا راورسېدو د خیر سره د انارو باغ ته تر هر څه د مخه به د ماپښین د لمنځو ټیم دی د ماپښین لمنځونه به وکړو د خیر سره اوبه رایلا دي او داسې لمونځ به وکړو بعد له هغه به نو بیا ستاسو سره د انارو شاټونه او د انارو میله شریکه کړو دلته اوبه پر رایلا دي ته وګورئ ښایسته باغ دی ماشاءالله انار نو نه یم چې اوس به څنګه سوي سم به پاخه سوي که به تروي ماپښین لمونځ مو نه و کړی ماپښین لمونځ مې وکړی بس خدای پاک دې قبول کړي نو د خیره سره اوس به ولاړ شو انار به راوشکومه نو فکر نه کوم چې داسې یو انار دې زه پیدا کړم لکه هغه تېر وار چې مې پیدا کړی و دې خوا ته وګورئ څونه ښایسته انار دي هغه رقم یو دانه انار در پیدا کومه کوشش کومه که نه و نور هم ماشاءالله ډېر ښایسته انار دي پکښې او باغ خو نو وینئ چې داسې یو ښایسته ګڼ لوکس باغ دی او نن یې اوبه هم پر ایله کړي دي د دې اوبه هم پر روانې دي نو نن یو څه وختي راتلئ ته مال چې اوبه وي چې د انار وخوړل چې بیا لاسونه ماسونه په پرېوت دلته ولاړ یم اوس داسې تنګ ځای کې ودرېدم دلته ښه انار شته ډېر ښه انار پکښې شته دا دي ماشاءالله دا نرشکه دا دی ماشاءالله ته وګورئ خوندور انار دی سپیم لکه چې مړه سو اوس ډېر پازابول نه کوي او الله پازابول نه کوي ډېر دا دی ماشاءالله انار ته وګورئ داسې ښایسته انار نو په هغه وارې خو لا لږ تر وو د دې وار نو نه یم خبر چې څنګه به وي بس ته بالا دغه څو دانې راوشکوه ډېر مه راشکوه نو باغ والانو نن یو څه سره مصروفه و کور یې ودان موږ ته یې کیلۍ راکړې وایي تاسې ورسئ خپله میله وکړئ داسې ورته وګورئ څونه ښه ډکه درخته نه ده ده ښه ډکه ده ماشاءالله ښایسته میوه ده ماشاءالله انار داسې ښایسته میوه ده ماشاءالله انار مې مات کړئ که څه هم چاړې امکانات نه وو بس لږ مې نورې ډېرې کیسې ورسره وکړې نو اوس بیا د خیره سره خوند وګورو چې څنګه دی داسې خوږ دی لکه بره بیخي خوندور دی داسې ورته وګورئ نو واقعا هم اوس یې بالا سیزن دی دا انار یعنې بیخي خوږ دی بیخي د دې احساس سړی نه کوي چې ترې یو شی خورم داسې خوند یې وکړئ وینې ښایسته اوبه رابهیږي ښایسته باغ دی مازدیګری دی
دا یو لاله کوچنی انار دی وینې بیخي کوچنی دا به بیا ذکرات ته یوسم بایستی راته وایي چاړم دا کوچني چاړم وایي په لاس راکړه داسې خوندور ښایسته تک سور څنګه دي ډاکټر صاحب بیخي خوندور دی اوه خوند درکوي بیخي خوندور دی څه نوش جان مقصد هم سي خوند پر واخلې نه موږ بس ناست یو ماشاءالله انار خورو ښایسته موسم هم دی هغه موسم اوه موسم او د څنګه باغ باغ اوبه باغ انار اوبه نو دا ذکر انار مې راخستی دی کالي در مرداري ډاکټر صاحب ما ځه ایس نو زه د خیره سره د انارو میله وسوله کور ودان ستاسو د توجه څخه د ذکر انار مې راواخیستی دروازه تړي نو میله وسوه د خیره سره لږ به د لارې دا موټر وباسو که یو شی مې تېرېدی نو ځو بالا د خیره سره بېرته همدلته یو ځای د دیوال جوړېږي نوی دیوال کار پر شروع دی او مخامخ د کابل کندهار عمومي سړک دی د میلې څخه بېرته ښه په خیر سره راوګرځېدو عینومېن ته راورسېدو او روان یو د کور پر طرف د خیر ما خو نو د عینومېن هغه ساحه ده چې تاسو په کېدای شي ډېره لیدلې او ډېر دوستانو به نه یې لیدلې دا هغه مین غټ ګیټ دی د عینومېن داسې کاټېږو باندې اوس هم ځینې خلک راغلي دي دا نو رش جوړېږي سوکا سوکا موږ هم تقریبا اولې فوارې ته رارسېدلي یو او دا سړکان وینې اوس لږ لږ د دوړو څخه پاک شو داسې دوړې یې کولی چې دا جوړ کړي وو دا برېښ چې دغه شان دا مواد یې پر واچول مازدیګری سو وینې تقریبا د مازدیګر اذانونه شروع دي چې زه کور ته ځان رسوم او اودس سره کوم نو د مازدیګر د جمعې ټیم هم کېږي د خیر سره اوس خو نو نور خزان هم را روان دي وینې دا درخت یو دا شان لږ لږ سره ژړې سوي دي او زموږ د نن ورځې د انارو د میلې یو بلاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی نو تر یو بل بلاګه د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای